په افغانستان کې که چیرته انټرنیټ بند شي نو فایدې به څه شی وي او تاوانونه به څه شي؟ آیا دا امکان لري او که نه لري؟ راځئ چې په دې مهمو موضوع باندې زه تاسو ته یو څه معلومات درکړم. که چیرته تاسو دا ویډیو پوره وګورئ زه یقین لرم چې تاسو به ډېر څه زده کړئ. نو لطفا دا ویډیو پوره وګورئ او له ما سره پاتې شئ. له هر څه نه مخکې خو دا ډېره مشکله ده چې دا انټرنیټ په مکمل ډول باندې بند کړل شي، ځکه د زښته ډېرو خلکو کاروبارونه، د زښته ډېرو خلکو تجارتونه، د زښته ډېرو خلکو مصروفیتونه دغه انټرنیټ پورې تړلي دي. اول موږ په خپله باندې په انټرنیټ کې فعالیت کوو، ویډیوګانې خپرو، د خلکو سوالونه جوابوو، خلکو ته مشورې ورکوو، فعالیت کوو، درسونه ورکوو. دا ټول له انټرنیټ سره تړلي دي. نو ډېره مشکله ښکاره کیږي ځکه نن سبا هغه چا چې انټرنیټ جوړ کړی ده په داسې طریقو باندې هم تاسو ته انټرنیټ در رسولی شي چې که ډېر خلک د هغه مخالف هم وي یا نه غواړي هم، بیا هم هغوی ته دا امکان لري چې تا ته انټرنیټ در ورسي. نو ډېره زیاته سخته ښکاره کیږي. خو بیا هم که چیرته ممکن وي د انټرنیټ بندول نو باید هغه سایټونه او هغه اپلیکیشنونه بند شي چې ځوانان پکې ناقي مصروفه دي او د دوی عمر یې ور برباد کړی ده. ډېر زیات ځوانان تاسو ګورئ که نه چې قرار ناست دي، بس ګوري شیان دته څه شی راځي په دنیا کې، څه شی چې کېږي دته را روان دي، پرته له دې نه چې فلټر شي، پرته له دې نه چې دی پکې انتخاب وکړي چې دا ښه ده، دا ګټور ده، دا زما په درد لګېږي، دا نه لګېږي، بس ګوري لګیا ده د ساتري په خاطر باندې. عمر یې برباد شو. د یو راپور له مخې ډېر عجیبه خبره، د یو راپور له مخې اکثریت ځوانان له 4 ساعتونه واخله تر 8 ساعته پورې په انټرنیټ کې وخت ضایع کوي. سبحان الله، دا څومره یو لوی وخت ده چې موږ او تاسو د خپل قیمتي عمر هغه موږ او تاسو بربادوو. په افغانستان کې دا چې د تعلیم کچه ټیټه ده نو ځوانان قرار ناست دي، متاسفانه هیڅ یو لاسته راوړنه نه لري. ودې الله بندګانو تاسو خو لږ شاته وګورئ چې څومره کلونه تاسو په دې اپلیکیشنونو کې ضایع کړل. یوه افغانۍ تاسو د دې لارې نه هغه پیدا نه کړه. نه مو چیرته ژوند بدل شو، نه مو چیرته ژوند بهتره شو، نه مو ستونزې حل شوې. دا د ساتري شیان دي چې تاسو ورته ناست یو خپله ساتري کوئ، دا د ساتري شیان دي، دا د دې شیان دي چې تاسو ته راحت درکړي، تاسو ته خوشحالي درکړي. نه، دا جوړ شوي د دې په خاطر باندې چې تاسې مصروفه شي، دا جوړ شوي د دې په خاطر باندې چې ستاسو عمر برباد شي، دا جوړ شوي د دې په خاطر باندې چې کاروبار په تاسو باندې خلک وکړي او پیسې وګټي. خو تاسو پیسې نشئ ګټلی او نه یې ګټئ، بلکې فقط او فقط د خلکو پلانکي صاحب دا وویلې او پستانکي صاحب دا وویلې، په شرق کې دا وشو، په غرب کې دا وشو، بس زړه ورته خوره او تشویشونه کوه او ورځ تر بلې مایوسه کېږه. دا چیرته زموږ او ستاسو ژوند جوړولی شي؟ دا خو زموږ او ستاسو د ځوانانو عمرونه بربادوي. نو دا ډېر یو عجیبه خطرناک راپور ده. او افغانستان کې خو اکثریت هغه ځوانان چې موبایل او انټرنیټ لري د ورځې کم از کم د دوی 15 ساعته په دې کې ضایع کېږي، پرته له دې چې دوی هیڅ فایده هم له دې نه ده لیدلې، نه دنیوي فایده لیدلې ده نه اخروي فایده لیدلې. الا ماشاءالله ډېر کم ځوانان داسې شته دي چې هغوی هم له دې نه دیني ګټه پورته کوي، هم ټولنیزه ګټه پورته کوي او هم ترېنه پیسې ګټي. نو دا څومره ښه خبره ده. زما په نظر باندې تاسو هم بیا کته په خپل کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. زما په نظر باندې 2 داسې اپلیکیشنونه دي چې هغه باید بند نشي په افغانستان کې، هیڅ کله هم بند نشي. ځوانان باید له دې نه صحیح ګټه پورته کړي او دا داسې شیونه دي چې په دې کې وخت نه ضایع کېږي، بلکې ورځ تر بلې یو څه انسان ترې زده کولی شي. یو په هغه کې وټساپ ده، یو وټساپ ده او بل یوټیوب ده. دا ډېر ښه پروګرامونه دي زما په نظر باندې. وټساپ له لارې موږ تاسو خپل تجارتونه، کاروبارونه، اړیکې دا ساتلی شو، پرته له دې چې موږ تاسو ډېر اعلانات راشي یا پکې مصروفه شو یا پکې زموږ ستاسو ذهن ګډوډ شي. صحیح شوه. او دویم یوټیوب ده. یوټیوب دا یو بهترین پوهنتون ده چې ته هر څه وغواړې له دې نه په ښه طریقه باندې زده کولی شي. او بله ښه خبره دا ده چې د دې له لارې ځوانان کولی شي چې پیسې هم وګټي. که چېرته دغه 2 پروګرامونه فقط د ځوانانو پر مخ باندې خلاص پاتې شي، صحیح شوه، او دوی له دې نه ښه ګټه پورته کړي، زه یقین لرم چې دوی هم ژوند بدلیدلی شي، ژوند یې ښه کېدلی شي او هم پیسې لاسته راوړلی شي. اوس هغه اپلیکیشن چې ته شپه ورځ ورته ناست یې، شپه ورځ ورته ناست یې او تا ته په مقابل کې هیڅ ګټه لاسته نه راځي، نو ولې خپل عمر د الله بنده په هغه کې بربادوي؟ دا خو ستا عمر برباد شو، ستا سترګې خرابې شوې، ستا ذهن تیت په ترک شو، ستا تمرکز ګډوډ شو.
ته په آینده کې الله مکړه یو زړه به دې تور شي د دنیا نه، له دې ژوند نه، دا بد حالات، دا بد خبرونه چې ته اورې ورځ تر بلې که نه، دا خو د انسان په زړه باندې، په انسان په دماغ باندې بد تاثیر کوي. خوب دی خراب ده، کاروبار دی معلوم نه ده. لږ شاته وګوره، په دې دومره کلونو کې ته هیڅ لاسته راوړنه نه لري، هیڅ شی هم له تا نه جوړ نه شو. ته یو غمزپلی انسان یې، ته یو مایوسه انسان یې، ته ګډوډ انسان یې، ته ذهن د تیت په ترک ده، ته هیڅ شی په ژوند کې نشي کولی. ته یو ناتوانه انسان یې. ته شپه ورځ نور خلک ګوري چې څومره په مزو کې دي او څومره په کش و پش کې دي، ته ورځ تر بلې نور هم خرابېږي. هغوی ته ګوري، حسد دې ورسره پیدا شو، ورځ تر بلې د کمتري احساس کوي. دا څومره تاوان یې تا ته ورساو. خو که چېرته ته یو داسې پروګرام استعمال کړي چې فقط د ضرورت په اندازه باندې دغه استعمال کړي او دا یوټیوب د دې په خاطر استعمال کړي چې ته یو شی پکې واچې، بیرته درته یو څه راشي، ته ورځ تر بلې تشویقېږي، له تا سره نور خلک مصروفه کېږي، نو څومره ښه به وشي. په دې سره به دا څومره یوټیوبران افغانان چې دي، دوی به نور هم تشویق شي، دوی به هم کاروبارونه روان شي، افغانستان ته به ډېرې پیسې راشي، مسلمانان به ورځ تر بلې ښه شي او دوی به راپورته شي. صحیح شوه؟ نو زما په نظر باندې دغه باید خلاص پاتې شي. په اخره کې زه تاسو ته یو خبره کول غواړم چې که چېرته انټرنیټ په موږ او تاسو باندې مکمل قطع شي، الله دې نه کړي، نو بالعموم موږ او تاسو به څه فایده وکړو. صحیح شوه؟ ځکه هر یو کار چې کېږي زموږ په ژوند کې فقط باید موږ او تاسو هغه منفي اړخ یې روان نه کړو، بلکې مثبت اړخ ته هم لږ لږ فکر وکړو، که په هر څه کې خیر وي. که چېرته په کلي ډول خو د خدای نه بندوي، خو که چېرته په دغه سایټونه او دغه اپلیکیشنونو دا شیونه چې افغانان پکې زښته ډېر وخت ضایع کوي او هېڅ فایده یې نشته، که چېرته دغه بند شي نو بلا شک او شبهې د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. اولنۍ فایده دا چې خلکو دا ذهن به لږ ارامه شي، د دوی دا روح به لږ ارامه شي. موږ تاسو هېڅ ضرور نه ده چې ټولې دنیا سره هره لحظه وصل واوسېږو. په پلانکي ځای کې دا کېږي، هلته داسې وشو، دلته داسې وشو، هغه صاحب داسې وویلې، پلانکي و پستانکي دا وویلې، دلته جنګ وشو، دلته ووژل شو، دلته داسې. نه، هېڅ ضرور نه ده، هېڅ ضرور نه ده. دا زموږ او ستاسو روح او فکر ګډوډوي او خرابوي او موږ او تاسو سخت له جنجالونو سره. دا نن سبا چې موږ تاسو حوصله نه لرو، دا نن سبا چې موږ تاسو زړونه تورن دي، دا نن سبا چې موږ تاسو همیشه لپاره منفي فکرونه کوو، دا څه وجه ده؟ د دې وجه دا ده چې موږ تاسو روح ارامه نه ده، عبادت خوند نه راکوي، مونځ خوند نه راکوي، موږ او تاسو د الله سره اړیکه پیاوړې نه ده. دا ټوله وجه یې دا ده چې زموږ او ستاسو ذهنونه په ټوله دنیا کې تیت په ترک شوي دي. که انټرنیټ او دا فضول او بې معنا شیونه بند شي، ایله به زموږ او ستاسو روح ارامه شي، فکر به مو راغونډ شي. بل دا چې اړیکې به څه ناڅه پیاوړې شي. د دې انټرنیټ او موبایل له وجې نه خلکو خپلویانې پرېښي دي، خلکو ورونو ته شا کړې ده، خپلوان نه پېژني. شپه ورځ به دې سره په کور کې ناست دي او پلانکي سره غږېږي، هغه سره غږېږي، دا ګوره هغه ګوره، د دوی ترمنځ اړیکې سختې کمزورې شوي دي. نو که انټرنیټ بند شي دا فضول شیونه، نو موږ او تاسو به یو بل سره اړیکې بیرته پیاوړې شي، یو بل ته به نږدې شو، یو بل سره به خبرې وکړو. صحیح شوه؟ بله دا ده چې مطالعې لپاره به کافي وخت ولرو. نن سبا دا خلک چې مطالعې ته یې زړه نه کېږي، مطالعه نه کوي، کتاب نه لولي، د کتاب او د مطالعې دا فرهنګ چې ختم شوی دا ټول د دې موبایل له وجې نه. تاسو ته هم دا معلومات کېږي، دا یو حقیقت ده چې باید سترګې ورباندې پټې نه کړو. نو مطالعه به عامه شي، خلک به مجبوره شي چې یو څه وکړي په خپل ژوند کې، عملي په دې خپل ژوند کې راپورته شي، یو څه وکړي، ژوند خپل جوړ کړي، یو څه غریبي وکړي، کاروبار وکړي، د خلکو سره کینی، ناسته پاسته وکړي، مشورې ورسره وکړي، ځکه دوی به کافي وخت ولري، کتاب به راواخلي، مطالعه به وکړي. نو دا څومره ښه کار به وشي. بل دا چې دا غمونه به لږ په موږ او تاسو باندې سپک شي او کم به شي. موږ او تاسو ناست په افغانستان کې یو، خو غمونه را سره د امریکا او د شرق او د غرب او د جنوب او د شمال د ټولې دنیا غمونه په خپل ځان اچولي دي. نو چې چېرته موږ د غمونو خبرونه وانهورو، غمونه خبرونه اکثره موږ تاسو د دغه شیانو له لارې اورو او هېڅ موږ پورې تاسو پورې به شاید اړه ونه لري، خو بیا هم موږ تاسو ځورېږو او کړېږو او ورځ تر بلې خفه کېږو. نو زموږ ستاسو دا ژوند به لږ ارامه شي، خوشحاله به شي او له دې غمونو څخه به لږ خلاص شو او دا غمونه به زموږ ستاسو څه ناڅه راکم شي، په خپله دایره او په خپلو حدودو کې به واوسېږو. دا پخوا وختو کې ولې خلک ارام وو؟ ځکه دوی د ټولې دنیا سره په اړیکه کې نه وو او نه هم له هر څه نه خبرېدل. موږ تاسو دا چې خبرېږو له هر څه نه، نو ځکه موږ اندازه باندې زموږ ستاسو خوشحالي هم راکمیږي او ورځ تر بلې زموږ ستاسو تشویشونه هم زیاتېږي. دا مجازي نړۍ به دا به په حقیقي نړۍ باندې بدله شي.
موږ تاسو په اوهامو کې، په سوچونو کې، په فکرونو کې، په مجازي نړۍ کې غرق یو. حقیقي ژوند رانه پاتې ده. حقیقي ژوند کار غواړي، زحمت غواړي، جرأت غواړي، توکل غواړي په الله، اړیکې غواړي. دا باید پیاوړي سي. نو دغه مجازي نړۍ چې موږ تاسو 15 ساعته هره ورځ ورکړي دي ورته، دا به حقیقي ژوند ته ورکړو. نو ژوند به مو جوړ شي، ژوند به مو ښه شي. او په حقیقت کې په آخره کې زموږ استاسو ترمنځ، زموږ استاسو د کورنیو ترمنځ، د خپلوانو ترمنځ، د ملګرو ترمنځ به بیا هغه مینه او محبت را تازه شي. هغه مینه او محبت چې موږ تاسو له لاسه ورکړی ده د موبایلونو په خاطر باندې، هغه بیا بیرته را تازه شي. او زموږ استاسو ترمنځ به انشاءالله روابط او اړیکې نورې هم ښې شي. دغه زما یو څه نظریات و هیله ده چې په چا باندې به بد نه لګېدلي. تاسو په دې اړه باندې څه فکر لرئ، څه نظر لرئ؟ که چیرته بند شي دغه فضول سایټونه او اپلیکیشنونه چې نه افغانانو ته په دنیا کې خیر رسیږي، نه ترېنه پیسې ګټلی شي او نه هم ترېنه نوره استفاده کولی شي، بلکې دوی فقط هغه وختونه دي چې ضایع کوي. که چیرته دا بند شي دا به ښه وي، او که ښه نه وي د دې به فایدې څومره وي، د دې به ګټې څومره وي او تاوانونه به څومره وي، دا ستاسو په نظر باندې څه دي؟ کولی شئ ماته په کمنټ کې ولیکئ. ستاسو له نظریاتو نه به هم انشاءالله موږ تاسو ګټه پورته کړو. ډېره زیاته مننه.